له ابراهیم ابن ادهم رحمه الله نه یو کس پوښتنه وکړه چې الله جل جلاله خپل په قرآن عظیم شان کې موږ ته وعده راکړې ده چې زموږ دعاګانې به قبلوي، خو بیا هم زموږ دعاګانې نه قبلیږي، علت یې څه دی؟ ابراهیم ابن ادهم رحمه الله په ځواب کې ورته ډېره ښکلې خبر وکړه او ورته ویې ویل لاس داسې خبرې دي چې د هغه له وجې زموږ دعا نه قبلیږي. الله جل جلاله خپل خالق منو، خو هغه څه عبادت چې د هغه حق ده او د هغه له شان او عظمت سره ښایي نه یې کوو. د سپېڅلي کتاب قرآن عظیم الشان تلاوت کوو، خو په خپل ژوند کې په هغه باندې عمل نه کوو. هغه قرآن چې که چېرته په غره باندې نازل شوی وای نو غر به یې له ویرې ټوټې ټوټې شوی و. ظاهرا خو شیطان خپل دښمن ګڼو، خو په عمل کې د هغه پیروي کوو او د وسوسو په وړاندې یې پاتې رازو. د الله جل جلاله د حبیب رسول الله علیه الصلاة والسلام سره د مینې او محبت ادعا کوو، خو په خبرو باندې عمل نه کوو. جنت ته د تلو دعوه لرو، خو هیڅ داسې عمل نه لرو چې موږ د جنت مستحق وګرځوي. د جهنم له اوره ډاریږو، خو په عمل او گفتار کې صادق نه یو او هیڅ کله له ګلان لاس نه اخلو. شپه او ورځ د نورو په عیبونو پسې ګرځو او خپل عیبونه رانه هیر شوي دي. مرګ د یو تریخ حقیقت په حیث منو، خو هیر کړی مو دی او هیڅ کله تیاری ورته نه نیسو. د الله رب العزت راکړل شوی رزق خورو، خو د هغه د نعمتونو شکر نه ادا کوو او شاوخوا دوستان هره ورځ له لاسه ورکوو او دفن کوو یې، خو عبرت نه ترې اخلو او دغه قیمتي ژوند ډېر ارزانه خرڅوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.